وروسته له هغې کله مو چې څه موده وړاندې د ملي راډیو ټلویزیون له پردې د دور بابا ولسونو هغه غوښتنې چې د څښاک پاکو اوبو برخه کې درلودې د مسؤلینو تر غوږونو ورسولې د ننګرهار کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست یې ستونزو ته د رسېدو په موخه د پاکو اوبو رسولو یو شمېر شبکې پیل کړې. تازه د آی او ام مرستندوی ادارې پر مټ شپږ شبکې د دې ولسوالۍ په شګۍ، قصابه، پړانګ دره، لوی راغه او اوبلین سیمه کې ګټې اخیستنې ته وسپارلې. انجینر اسدالله هاشمي د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست ولایتي انجینر د آی او ام نړیوالې همکاري ادارې په مرسته باندې موږ وشو کولی چې نن دغه شپږ پروژې د ترمیم چارې په ښه او درست شکل سره بشپړې کړو او ولسونو ته یې ګټې اخیستنې لپاره وسپارو. 1950 کورنۍ به د دې څخه ګټه واخلي. 9 نوي چینې د دې شبکو سره یو ځای شوي دي. دا د دې ولسونو لپاره ښه زیری دی او انشاءالله ډاډ او اطمینان ورکوو د دور بابا قدرمنو ولسونو ته چې په راتلونکي کې به انشاءالله نور هم د انکشافي چارو لپاره د انکشافي برخه کې نوي زیري ولرو. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له دې وړاندې به د څښاک لپاره اوبه له لرې پرتو سیمو په څارویو راوړلې چې د دغو شبکو په جوړېدو سره یې یاده ستونزه حل شوه. زما نوم حاجي فرمانګل شینواره. یو وخت کې دلته د اوبو ډېر زیات مشکلات خلکو به ډېر لرې ځایونه په خره او کچر باندې اوبه راوړې کوروله. دغه شبکې چې فعالې شوي دي، دغه پیپلاین سیستمونه چې فعال شوي دي، لله الحمد دلته اوس ډېر خلک د اوبو نه برخمن دي او دا ډېر شکر ځای دی چې تقریبا دور بابا کې کمتره ځای کې لږ لږ مشکلات به وي، خو انشاءالله د اوبو پروګرام ډېر ښکلی روان دی او هر کور ته اوبه رسېدلي. دوی د دور بابا ولسوالۍ عمومي سړک د رغولو غوښتنه هم کوي. نوم مې کامران اکمل دی، د دور بابا ولسوالۍ یو تنځوان. لومړی غټه ستونزه چې د سړک ده چې تقریبا 15 کیلومتره دی او ټول خام دی. مکتبونه سرپنان لري، استنادي دیوالونو ته هم ضرورت شته. په دې ولسوالۍ کې د دې پروژو له ترمیم سربیره 2 نورې پروژې چې د څښاک پاکې اوبه د ولسونو ته برابروي د شاوخوا 10 میلیون افغانیو په لګښت چارې روانې دي. خان ګل امرخیل، ملي راډیو ټلویزیون، ننګرهار، دور بابا ولسوالي.